د خوړو، درملو او روغتیايي محصولاتو د قاچاق د مخنیوي قانون د اغیزمن تطبیق په موخه په کابل کې د عامه پوهاوي یوه ځانګړې غونډه جوړه شوه. په دې پروګرام کې د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت، د مالیې وزارت، د عامې روغتیا وزارت او د خصوصي سکتور استازو ګډون کړی و. ګډونوالو د خوړو، درملو او روغتیايي محصولاتو د قاچاق د مخنیوي قانون پر عملي کېدو د اړوندو ادارو پر همغږۍ او د عامه پوهاوي په ارزښت خبرې وکړې. هغوی ټینګار وکړ چې د قانون پلي کېدل به د غیر معیاري او قاچاقي توکو مخه ونیسي، د خلکو روغتیا به خوندي کړي او د قانوني سوداګرۍ لپاره به مناسب چاپیریال رامنځته کړي. قانون زموږ دپاره هم او د سکتور د مسله د وارداتو دپاره هم د تجارانو دپاره هم د ملک دپاره هم یو بنیادی او د ملک د اقتصاد د لوړتیا یو ښه سبب دی. مسؤلینو د سوداګرو او خلکو وغوښتل چې د قانون له احکامو سره سم عمل وکړي او د قاچاقي خوړو، درملو او روغتیايي محصولاتو د مخنیوي په برخه کې له اړوندو ادارو سره همکاري ولري. هیله لرم چې د نننۍ غونډې له لارې به د قانون د احکامو په اړه زموږ ګډ درک لا پیاوړی شي. د ادارو ترمنځ به همکارۍ روحیه نور هم غښتلې شي او د قانون د اغیزمن تطبیق لپاره به عملي او ګټورې پایلې ترلاسه کړو. ولسو رعایت به هم خپل تجارت، خپل واردات، خپل پروشات د دې قانون مطابق کوي او دې ته به ځان آماده کوي. دغه قانون د خوړو، درملو او روغتیايي محصولاتو د وارداتو او ویش د تنظیم لپاره نافذ شوی او د اړوندو ادارو له لوري د تطبیق لپاره د پوهاوي پروګرامونه دوام لري.